او بخونکي څښتن تعالی په نامه سلامونه درنو زده کوونکو په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسئ او د صحت جامه مو پرتن ګرانو زده کوونکو موږ په اووم ټولګي کې در صنف هفتم پنځم لوست ولوستل. درس پنجم را با هم کار کردیم چې غوره ویناوی سخنان برتر بود. دا چې غوره ویناوی د چا خبری وی، حرف هایی که بود، غوره وینا څه ته ویل کېده، به چی گفته میشد، د چا د ژوند تجربه وی، تجربه های زندگی کی ها بودن او مو دغه غوره ویناوی ولی په خپل ژوند کې کارو. په دې هکله مو پوره بحث وکړ. در این مورد بحث کامل داشتیم او فعالیتونو مو هم کار کړل. راځو امروز میایم او د اووم ټولګي شپږم لوست لولو. درس ششم صنف هفتم را با هم میخوانیم و کار میکنیم. شپږم لوست درس ششم. نیکمرغ کورنۍ، خانواده خوشبخت. کورنۍ، خانواده، نیکمرغ خوشبخت. نیکمرغ کورنۍ کمک کورنۍ ده. خانواده خوشبخت کدام خانواده هست؟ کورنۍ څه ته وایي؟ خانواده به چی گفته میشه؟ د تاسې په کور کې څو تنه دي؟ در خانه شما چند نفر است؟ ډیره کورنۍ ښه ده که کمه کورنۍ؟ خانواده که اعضایش زیاد باشه خوب است یا اعضایش کم باشه خوب است؟ دغه کورنۍ که چیرته نیکمرغه شي، کوم لاملونه دي چې د نیکمرغېدو لامل یې ګرځي؟ کدام عوامل است که سبب خوشبختی خانواده میشه؟ آیا پوهه د کورنۍ په نیکمرغی کې برخه لري؟ آیا دانش در خوشبختی خانواده سهم دارد یا ندارد؟ د پښتو ژبې زده کړه او نوې کلمې زده کول دي. دا زموږ موخې دي. ای اهداف ما و شما هسته. نو درس یو ځای وایو او د نیکمرغه کورنۍ مفهوم ترلاسه کوو. کورنۍ څه ته وایي؟ خانواده به چی گفته میشه؟ ستاسو کورنۍ څو تنه دي؟ خانواده شما چند نفر هستند؟ کورنۍ خانواده له مور، مادر، پلار، پدر او اولاد څخه و از اولاد جوړ شوی وی، جوړ شده می باشد. این خانواده از پدر، مادر و اولاد جوړ میشه. مور، پلار او اولادونه هر یو ځان ته بیل بیل کارونه لري. مادر، پدر و اولادها هر کدام کارهای جداگانه برای خود یا هم کارهای متفاوت را برای خود دارند. په یو شمیر در یک تعداد کورنۍ خانواده ها مور د کور په کارونو بوخته وي. مادر به کارهای خانه مصروف می باشد، بوخته وي، مصروف می باشد. په داسې حال کې چې در چنین حالی که یا در چنین وضعیتی که په یو شمیر نورو که در یک تعداد دیگر خانواده ها یا در یک تعداد دیگر د پلار په څیر به مثل پدر په څیر به مثل پدر له کور څخه بهر کار کوي. از خانه بیرون کار میکنند، بهر بیرون. زامن، پسران، لونی، دختران ښوونځي ته ځي، به مکتب میروند. دختران و پسران به مکتب میرند او زده کړه کوي و میآموزند، تحصیل میکنند. که اگر د یوې کورنۍ یک خانواده د غړو شمیر تعداد خانوادهش زیاد وي، زیاد باشد، ژوند به یې څنګه وي؟ زندگیشان چگونه خواهد بود؟ ستاسو په فکر، به فکر شما لوی کورنۍ ښه ده که کوچنۍ؟ خانواده بزرگ خوب است یا کوچک؟ زموږ په ټولنه کې در اجتماع ما، در جامعه ما، ټولنه، اجتماع، جامعه، زیاتره میندی، مادران بیشتری یا بیشترین مادران د کور دننه داخل خانه کار کوي، کار میکنن. کور پاکوي، خانه را پاک میکنن، جامې مینځي، لباس میشوین، پخلی کوي، آشپزی میکنن او ماشومان روزی و اطفال را تربیه میکنن. د کور دننه د زامنو او لونو روزل د مور پر غاړه وي. در داخل خانه تربیه کردن، پرورش دادن. روزل یعنی که تربیه کردن، پرورش دادن دختران و پسران به دوش غاړه، دوش به دوش مادر می باشه. این به گردن مادر می باشه. په یو شمیر در یک تعداد ښاري کورنیو که خانواده های شهری، ښاري، شهری، در خانواده های شهری
که میرمنی له کور څخه بهر کار کوي. خانوما بیرون خانه کار میکنند. بهر بیرون. په یو شمیر کلیوالي کورنیو کې در یک تعداد خانواده های دهاتی، کلیوالی دهاتی یا قریه‌ای، کسایی که در دهات زندگی میکنند، ښځې د نارینه و په څیر زنها و مثل مردها په کروندې کې کار کوي، در مزرعه کار میکنند. پلار له کوره بهر کار کوي، پدر بیرون از خانه کار میکنه، یعنی وظیفه داره او د کور لپاره و برای خانه د ژوند وسایل چمتو کوي، وسایل زندگی را آماده میسازه. زامن او لونی، پسران و دختران ښوونځي ته ځي، به مکتب میرن او زده کړه کوي و تحصیل میکنن. په یوې کورنۍ کې در یک خانواده د کور ټول غړي، تمام اعضای خانواده یو له بل سره یک با دیگر د کارونو په سرته رسولو کې در انجام دادن کارها مرسته و همکاری کوي، کمک و همکاری میکنند. کورنۍ خانواده د ټولنې یوه کوچنۍ بیلګه ده. یکی از نمونه های کوچک اجتماع است. خانواده یک نمونه کوچک از اجتماع است. مرسته او تعاون له همدې ځایه پیلېږي. کمک و همکاری از همینجا، یعنی از همین خانواده آغاز میشه. یعنی که کمک و تعاون بین برادرها باشه، بین خواهرها باشه، خواهر برادر، پدر مادر، کمک و همکاری باشه تا که اینمی سلسله آغاز شوه و آغاز میشه. که دیوی کورنۍ اگر یک خانواده د غړو شمیر زیاد وي، تعداد اعضایش زیاد باشه، غړو اعضا شمیر تعداد اعضای خانواده زیاد باشه، مور یه روزنی په سم ډول نشي رسیدی. مادر برای تربیه آنها به قسم درست رسیدگی کرده نمیتونه دیگه. اولاداش زیاد باشه، به کی زودتر بگویه که چی کار کنه، یعنی خوب پرورش داده نمیتونه. ځکه هغه د ماشومانو له روزلو پرته د کور دننه نور کارونه هم کوي، به خاطر که او بجز از تربیه اطفال یا بدون تربیه اطفال پرته، بدون تربیه کردن اطفال د کور دننه نور کارونه هم کوي. داخل خانه دیگه کارا را هم میکنه، مثل که در بالا گفتیم لباس میشویه، کالی مینزی، پخلی کوي، آشپزی میکنه، کور پاکوي، خانه را پاک میکنه. همدار از همین قسم ماشومان له روزلو پرته اطفال بدون از تربیه شدن یا تربیه کردن خوړو، غذا، جامو، لباس او جای ته هم اړتیا لري، ضرورت دارن. به غذا و لباس و جای هم ضرورت دارن. طفلا فقط به تربیه ضرورت ندارن، بدنی روزانه هم غواړي، تربیت بدنی هم میخواین. ای که اینا چگونه زندگی سالمی داشته باشن ایره هم میخواین. روغ او رنځور لري، سالم یا جور و ناجور دارن. یکی جور میباشه دیگه ناجور میشه. ایگه پاره هم دارن. که د کورنۍ اقتصادی وضع ښه نه وي، اگر وضع اقتصادی خانه هم خوب نباشه، نو د کورنۍ ټول غړي له ستونزو سره مخامخ کیږي. پس تمام اعضای خانواده با مشکلات روبرو میشه، مخامخ کیږي، روبرو میشه. که چیرته اگر دیوی کورنۍ د غړو شمیر لیک وي، تعداد اعضای خانواده کم باشه، تعداد اعضای یک خانواده کم باشه، مور او پلار یې د ماشومانو سالمې روزنې، پدر و مادرش به تربیه سالم اطفال، خوړو، غذا، جامو، لباس، روغ، جور، رنځور، مریض یا ناجور او نور ورځنیو اړتیاوو ته و ضرورت‌های روزمره دیگه‌شان ځان رسولی شي. خود رسانده میتونن، یعنی خود میتونن که برسانن که جورش کی پیش دکتر ببره، کی در کلاب شامل کنه، به کی لباس بخره، به کی غذا بده، کلا باز چی میشه؟ درست میشه. او په پای کې و در پایان دا کورنۍ، این خانواده سالم، خوشحاله،
خوشحال او نیکمرغه کیږي و خوشبخت میشه. هیچ کسی گله و شکوه نداره. پدر از مادر راضی، مادر از پدر راضی، خواهر از مادر و پدر، برادر از خواهر و مادر و پدر، همه راضی هستن. هیچ کس گله و شکایتی نداره که برای من لباس خریدی به فلانی نخریدی، و ما چپس پخته کردی به اون نکردی. پس نو دغه ستونزې بیا نه رامنځته کیږي. پس این مشکلات باز به وجود نمیایه. هر چاته حق ورکول کیږي، به هر کس حقش داده میشه. د کورنۍ نیکمرغي، خوشبختی خانواده او بدمرغي و بدبختی خانواده دواړه هر دویش د مور او پلار په پوهې او زده کړې پورې اړه لري. هر دویش به دانش و سطح تحصیلی پدر و مادر ربط داره، به فهم پدر و مادر ربط داره. ما نمیتونیم بگوییم که پدر و مادری که بی سواد هستن هغه مور و پلار چې سواد نلري هغوی ښه کورنۍ نلري. نه، زما مور هم بی سواده ده، مادر ما هم بی سواده است، خو ډیره ښایسته کورنۍ لري، اما یک خانواده بسیار خوشبختی را داره. نو دغه د انسان په ذهن پورې اړه لري، د انسان په مهارتونو پورې اړه لري، د انسان په هغه پوهه چې دی په مسئولیتونو باندې پوه شي، به مسئولیت‌هایش ربط داره، به این ربط داره که چقدر میتونه بفهمه که اینمی اولادای به همه چیز ضرورت دارن. نو ځکه د کورنۍ نیکمرغي او بدمرغي، خوشبختی او بدبختی خانواده د هغه د مور او پلار په پوهې پورې ربط لري، به دانششان یا به مو فهمیدگیشان ربط داره. د متن لنډیز، خلاصه متن: ښه او نیکمرغه کورنۍ هغه وي، خانواده خوب و خوشبخت آن است که د ماشومانو شمیر لږ وي، تعداد اطفالش کم باشه، هر څومره چې هر قدری که د مور او پلار د پوهې کچه لوړه وي، سطح تحصیلی پدر و مادر بیشتر باشه، لوړه، بالاتر، بیشتر، کچه سطح بیشتر باشه، په هماغه اندازه کورنۍ نیکمرغه وي، به همو اندازه خانواده خوشبخت می باشه. هماغه همان د کورنۍ نیکمرغي د هغې د شمیر په لږوالي او د پوهې په اندازې کې ده. خوشبختی خانواده به کمی اعضای خانواده و دانش آنها ربط داره، نه د پیسو او شتو په لرلو، نه به پیسه و مال. درست است پیسه و مال هست، ولی باز وقت خانواده زیاد بود، پدر مادر نفهمید که با اولادایم چه قسم رویه کنم، څه ډول رویه وکړم، څه ورکړم، څه ورنکم، چی باتم، چی نتم، د کجا روان کنم، چیرته ولیږم، چیرته ونه لیږم، کوم کارونه ښه دي، کوم نه دي، کدام کارها خوب است، کدامش نیست. اینا به پیسه ربطی نداره. خپل کلی او گاوند ته وګورئ، به قریه و همسایگی خود ببینید. کومه کورنۍ چې کدام خانواده ای که ماشومان یې زیاد وي، اطفالش زیاد باشه، ژوند یې هم تریخ وي، زندگیشون هم تلخ می باشه. او که و اگر د ماشومانو شمیر یې لږ وي، تعداد اطفالش کم باشه او پوهه او زده کړه ولري و علم و دانش داشته باشه، ژوند یې، زندگیشان خوږ او نیکمرغه وي، شیرین و خوشبخت می باشد. دا ولوست. این بود درس. فعالیتونو تر از اون به فعالیت ها میاییم چې دا تاسو باید راته ځواب کوئ. گیری باید شما جواب بدید. ستاسو په کورنۍ کې څو تنه دي؟ در خانواده شما چند نفر هستن؟ مثلا 12 نفر. زموږ په کورنۍ کې 12 تنه دي، یا زموږ د کورنۍ غړي 12 تنه دي. موږ په کورنۍ کې 6 تنه یو، مادر خانواده 6 نفر هستیم. جواب دادن: پلار، مور، پدر، مادر، 3 ورونه، 3 برادر او 1 خور و 1 خواهر. تو ورونه لري؟ تو برادر داری؟ مشر ورور دی څه نومیږي؟ برادر بزرگ چی نام داره؟ زه 2 ورونه لرم، من 2 برادر دارم. مشر ورور می زړګی نومیږي، برادر بزرگم زړګی نام داره. همداسې لاندې راځو، همه قسم پایین میاییم. در اینجا ببینید در فعالیت دوم کورنۍ خانواده دننه داخل، بهر بیرون، لونی دختران، لور دختر، لورگانی دختران، غړي اعضا، ټولنه اجتماع، پریمینځل شستن، پخلی آشپزی، چمتو آماده، خواړه غذا، جامې لباس، اړتیا ضرورت، رنځور مریض، ستونزه مشکل، نیکمرغه خوشبخت، بدمرغه بدبخت، کچه سطح اندازه شته دارایی. او لاندې و در پایین
خانه خالي هست د ښې او نیکمرغې کورنۍ د ماشومانو شمیر لږ وي. ستا خانه خالي څو تنه غړي لري؟ کورنۍ. مور د کور ټول کارونه کوي. مور د کور دننه کار کوي. مور جامې مینځي، پخلی کوي او ماشومان روزي. پلار بهر کار کوي. زامن او لوڼې ښوونځي ته ځي. و لاندې جمله سمی کړی. جملات ذیل را میگه درست بسازین. بی ترتیب هست، شما ترتیب بسازین. ورور زما احمد نومیږي. زما ورور احمد نومیږي. موږ ورونه یو څلور. موږ څلور ورونه یو. آفرین. ته یې څوک؟ ته څوک یې؟ تو کی هستی؟ تو اوسیږي چیرې؟ ته چیرې اوسیږی؟ زه وایم لوست. زه لوست وایم. خب این را ترتیب کنین در که میتونین که با قسم نمونه در کامنت هم بر من نوشته کنین. یک سخن برتر هست یا سخن پسندیده هست، سخن بزرگا هست چی؟ چی؟ پوه کمال غواړي او ناپوه مال. دانا کمال میخواه، کسب میخواه، یک هنر میخواه و نادان پیسه میخواه، مال میخواه. دا اوس موږ د تاسو لوستی بود درس ما و شما چې موږ تاسو د نیکمرغ کورنۍ په هکله ولوستل. در مورد خانواده خوشبخت خواندیم. کومه کورنۍ نیکمرغه ده چې د غړو شمیر یې کم وي، تحصیل یې کړی وي، د هر چا حقونه پکې مراعات شي، حقوق دیش مراعات شوه او همداسې دوی باید یو له بل سره مرسته او تعاون هم ولري. نو دا ولوست. پس ای بود درس که چیرته ستونزه لري، سوال لري، کولی شئ په کومنټ کې له ما څخه وپوښتئ. تر بلې جلسې تاسې په پاک څښتن تعالی سپارم. الله مو